یا الله کته ورکوس کې دا دلا اول ته معلومات کوي چې دغه پارټي والا هو نه دي اول معلومات کوي چې جنازې راځي نو کوو نو مزه او کچا مجبور کړي نو بیا پسې دا کیسه کوي ٹھیک ده جی کنه چې پته ولګي د انټرنیشنل ګوتو نو نه الله مې باورو کنه اوري هو ګره چې په جنازه کې د پسې شاته سویم نو کوي الله ومنل نو خیر نشته وې ته به سوي زما چې الله اکبر یا الله تډیل وی یا الله دانه دبا په فیسبوک د علماء به حرمتي کوله د زړی پګړې به بیا ادبي کوله یا الله کته ورکوس کې دا دلا الله اکبر یا الله دا بے غیرت نه دی دا بے حیا انسان ظالما ته د جنازې مونږ پورې خاندې د الله رب العالمین دین پورې خاندې تا ته د خندا د پاره بل څه ملاو نشو چې تر لګيږي د خپل پارټۍ د پاره او د خپل درباري مولا د پاره دومره تعصب او ضد او عناد کې چې اوس را لګي د جنازې مونږ پورې ته خنداګانې کې د هغه درباري مولا د پاره چې هغه د پردو ښځو سره ناسته پاسته کوي او پردی ښځې راولي په سټیج باندې بره کینی او ټول خلک ورته ګوري د الله نبی علیه الصلاة والسلام په داسې مجلس باندې لعنت ویلی دی او په داسې مولا باندې لعنت ویلی دی او د الله رسول فرمایي په داسې ښځه باندې لعنت دی چې خوشبو ولګوي او د سړو مجلس ته ورشي تنګې جامې اچولي د الله نبی فرمایي فهیه کذا و کذا دغه ښځه خو زناکاره ده ته د دې دپاره دومره تعصب کې چې ته رالګي د جنازې مونځ پورې اوس خنداګانې کې او د جنازې مونځ کې ته کنزل کې ته وایي چې زما په پارټۍ کې څوک نه وي داخل په بله پارټۍ کې وي نو په هغې باندې زه جنازې مونځ نه کومه او که د جنازې مونځ کومه و بدبخته نو ته وایې چې زه پکې څه کوم کنزلې پکې کومه الله اکبر ووایي څه وایي وایي الله دا د لګان او بې غیرته جهنم ته ورښکته کې بیا الله اکبر یا الله دا د لګان او بې غیرت او بې حیا خلک قبر کې راګیر کي تا د خندا دپاره بل څه ملاو نشوي ته اوس د جنازې مونځ پورې خنداګانې کې دا صفت خو د مشرکینو و چې کله به مونځ ته آواز وشولو اتخذوها ولعبا دا مونځ به ټوکې او ګپ شپ دا به یې ګڼل دا به ورتاسې ګپ کار دی خو که دا کار بل چا کړی وی نو تاسو به لیدلی وی چې دې ملایانو به څومره شور راغستی وی چې وګوره د مونځ ګستاخي وکړه د الله د دین ګستاخي وکړه جنازې مونځ پورې خنداګانې وکړي خو په خپله یې چې وکړه نو څه خبره نشته یې راشه زما د رب العالمین فتوا وره د هغه چا په باره کې چې څوک د رب العالمین د دین پورې خنداګانې کوي الله څه وایي قل ابالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون تاسو د الله پورې او د هغه د آیاتونو د رسول پورې خندا کوئ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم رب العالمین وایي اوس عذرونه مه پیش کوئ ځکه اوس تاسو کافران شوي پس د ایمان نه او الله څه وایي داسې ګستاخانو ته به داسې عذاب ورکم او سزا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم الله وایي په جهنم کې به ګرمې اوبه زه په داسې خلکو باندې وسکمه او دردناک عذاب به ورکمه داسې خلکو ته قسم په الله چې دا د رب العالمین د دین پورې غټه خندا ده چې ته د جنازې مونځ کې کنزل کې او د الله په ذات مې د قسم وي که چلته رب العالمین ته دې توبه ونه ویستله والله په بالله چې د زنکدن په حالت کې به هم ستا په خوله باندې کنزل شروع وي کلمه به رب العالمین در نصیب نکي رب العالمین ته توبه وباسه او ته دا وایې چې رب زما اوري او که نه ولې تا رب العالمین کتاب نه دی لوستلی چې الله بار بار وایي وهو السمیع العلیم وهو السمیع البصیر الله وایي زه اورمه خو لیکن د داسې درباري ملایانو په باره کې داسې ناکاره ملایانو په باره کې 1400 کاله مخکې نبي علیه الصلاة والسلام ویلي چې داسې ملایان به پیدا شي علما به ختم شي اتخذ الناس رؤوسا جهالا اخیره وخت کې به خلک سکي خپل امامان خپل مشران هغه کسان به کی چې هغه به اسې تش سرونه وي علم به پکې دننه نه وي علم نه به خالي وي فسئلوا فافتوا بغیر علم خلق به تپوسونه کوي خو بغیر د علم نه به خلکو ته فتوی ورکوي خلکو ته وایي چې دا خو کافر دی دا خو یهودي دی او فضلوا واضلوا دا په خپله هم ګمراه وي نور خلک به هم ګمراه کوي چې دا کم خلک ورته ناست دي خلکو ته به غلطې لارې ښیي ای عوام ورونو راویښ شئ او د الله د دین نه ځان خبر کوي په داسې ملایانو په داسې خلکو باندې جنازې مونځونه مه کوئ ځکه دا تاسو ته جنازې په مونځونو کې کنځلې کوي غلطه لاره درته ښیي الله عقل درکړی دا دین زده کوي لږ تحقیق وکړئ راویښ شئ نو